ټولو پښتنو ته سلامونه کوم. ماشاءالله موږ رالو د خپل خوږ روغ خواله ګوډاګي ماشاءالله په لقب یې داری خبره نه شي. خپل نوم ستاسو سره رحید الله خپل نوم نه وروره زما ملګري خو ته ټول رحید الله وایي زه ورته یم. زموږ سره په خوا کې ورور ناسته تعارف رسوي چې ستاسو نوم سره زما نوم عاطف الرحمن دی. عاطف الرحمن او میدان اوسېدونکی یم د ماشاءالله د پاکستان نه نوی راشف شوی دی او بیا یې دلته کاروبار هم شروع کړو. موږ په تا باندې فخر کوو چې داسې مشران راشي چې په چند میاشتو کې دلته روزګار برابر کړي. په راروان وخت کې چې کومه زموږ د شمیسي خلک دي شاري خزان او بیا ټول پښتانه دیو داسې یو ځای غواړي انشاءالله چې هلته به زموږ غونډ پښتانه راځي او میلاویږي به په هغې کې به سټاران د ټیک ټاک زموږ د میډیا خلک به پکې دي او نور پښتانه به هم راځي. نو انشاءالله ډېر زر تر زر به بل برانډ هم کولاویږي او زموږ دا ورو سپورټ کوي. په نسیمه کې بیا زیات زموږ د ډېر خلک دي نسیمه نظیمه یرموک. نو چې کله هم راځئ د دې هوټل لوکیشن به انشاءالله ټیک کړو په دې ویډیو کې د رابطې نمبر د ګوډاګي سره هم میلاویږي زموږ د دې ورور سره هم میلاویږي. دلته نور هم ډېر ښایسته ځوانیان دي افغانیان پښتانه بشمول د دواړو ملکونو نو ټول یې وزټ وکړئ ماشاءالله. او ګوډاګي هم نن د نږدې نه ولیدو ښه خپل نوم راته رحید الله خپل نوم دی وروره رحید الله. موږ به تاته انشاءالله رحید الله وایو او ګوډاګی ردیو لقب دی کوم چې د میډیا نوم دی که نه. او انشاءالله وروره زموږ ورې سپورټ کوو او موږ ته هغه شان د ښکاري چې څنګه زموږ هغه ستاران دي ښه زموږ پښتانه دي الله ټول کامیاب کړي چې د اشارې په غاړه ولاړي په خدای مې دې قسم چې د سټار نه راته ګراني د الله په امان.